أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج دا يونم دي سورة الحج. ذكر في سورة كي الله سبحانه وتعالى دا إبراهيم عليه السلام حالات ذكر کړي دي چې إبراهيم عليه السلام ته الله تعالى أمر کړی وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. او سورة الحج د دې باره کې اختلاف دی چې دا مکي سورت دی که مدني سورت دی. نو دې کې بعضې آیتونه مدني دي او اکثر سورت مکي دی. نو د دې وجې نه په دې کې اختلاف دی چې دا مکي دی که مدني دی. او دا داسې سورت دی چې په دې کې مکي آیتونه هم شته، مدني هم شته، او لیلی آیتونه هم پکې شته دي، نهاري هم پکې شته دي. یعنې هغه آیتونه چې د شپې نازل شوي دي او هغه آیتونه چې هغه د ورځې نازل شوي دي. او سفري آیتونه هم پکې دي او حضري آیتونه هم پکې دي. یعنې هغه آیتونه چې په سفر کې نازل شوي دي او هغه آیتونه چې په حضر کې په اقامت کې نازل شوي دي، او ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه. نو دا من اعاجیب السور دی. او په دې صورت کې مهمه موضوع یو اثبات د بعث بعد الموت دی او بل اثبات د توحید د الله تعالی دی. نو په دې کې الله تعالی د قیامت موضوع ذکر کوي لکه د صورت په اول کې دا ذکر شوی ده، او الله تعالی د توحید موضوع ذکر کړی ده او په شرک باندې په دې صورت کې رد شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس ای خلکو، اتقوا ربكم، تاسو ویریږئ د خپل رب نه، یعنې د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کړئ، د خپل ځان او د الله تعالی د عذاب په منځ کې وقایه پیدا کړئ، چې وقایه د الله تعالی په مأموراتو باندې عمل کول دي او د الله تعالی د منهیاتو نه ځان ساتل دي. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. یقینا زلزله د قیامت شیء عظیم، دا یو لوی او هیبتناکه شی دی. دلته الله تعالی د قیامت د زلزلې ذکر کړی دی. بیا دې باره کې اختلاف دی چې دې نه مراد کومه زلزله ده. نو د بعض علماو رایه دا ده چې دا د بحث بعد الموت نه مخکې زلزله مراد ده، چې دا به د دنیا آخري او د قیامت د احوالو نه به اول حالت د قیامت وي. لکه الله تعالی په صورت زلزال کې دې ذکر کړی دی اذا زلزلت الارض زلزالها، او په صورت واقعي کې الله تعالی دې ذکر کړی دی اذا رجت الارض رجا، کله چې دا ځمکه به وخوځول شي په خوځولو سره. اذا زلزلت الارض زلزالها، د قیامت د واقع کېدو نه مخکې دا زلزله مراد ده. بیا دلته مراد د زلزلې نه حقیقتا زلزله ده، او یا د بحث بعد الموت نه وروسته د زړونو زلزله مراد ده، یعنې هغه سختي و هغه هیبتونه چې د قیامت په ورځ باندې واقع کېږي دا مراد دي. لکه دلته امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا دواړه اقوال ذکر کړي دي. بیا د دې دوم قول دپاره حدیث ذکر کړی دی چې د قیامت په ورځ به الله تعالی آدم علیه السلام ته ووایي چې آدمه، هغه به ورته وایي چې لبیک ربنا وسعدیک. نو الله تعالی به ورته ووایي چې د جهنم دپاره چې کوم انسانان دي د جهنم ډله ده هغه را جدا که. نو آدم علیه السلام به ووایي چې وما بعث النار، د جهنم ډله دا کم خلق دي؟ نو الله تعالی به ورته وایي چې د هر 1000 کسانو نه 999 کسان دي. نو دا به داسې وخت وي چې په ټولو باندې به سخت هیبت راشي، لکه دلته چې الله تعالی دغه هیبتونه ذکر کړي دي یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، چې شودې ورکوونکې ښځه به
د خپل هغه ماشوم نه چې هغې ته شیدې ورکوي د هغه نه به غافله شي او هره د حمل والا به خپل حمل وزېږوي او دا خلک به داسې معلومیږي لکه د نیشې په حالت کې شي اگر چې د نیشې کوم شی به نه استعمال کړي لیکن د ډېر حیبت د وجې نه به د نیشې په حالت کې به وي نو دا خبره په صحابه باندې سخته تمامه شوه تر دې پورې چې د هغو په مخونو کې د خفګان اثر ښکاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې د یاجوج و ماجوج نه به 999 کسانی او ستاسې نه به یو کسي او بعضو روایت کې راغلي چې د یاجوج و ماجوج نه به 1000 کسانی او ستاسې نه به یو کسي او بیا ورته وفرمایل چې تاسې د نورو خلکو په مقابل کې جنتیان د دوزخیانو په مقابل کې داسې به وي کالشعرة البیضاء فی الثور الاسود لکه سپین اخته د تور غوایي په پوستکي کې چې معلومیږي چې غوایه مکمل تور یو سپین ویښته پکې او زه د الله نه امید لرم ان تکونو ربع اهل الجنه چې تاسې به د جنتیانو 4مه حصه تشکیلوئ نو صحابه کرامو تکبیر وویلې بیا یې وویلې ثلث اهل الجنه چې زه د الله نه امید لرم چې تاسې به د جنت 3مه برخه تشکیلوئ نو و بیا موږ تکبیر وویلې و بیا یې وفرمایل چې ان تکونو شطر اهل الجنه چې تاسې به د جنتیانو نیمایي حصه تشکیلوئ نو په دې آیت کې دا دوه اقوال دي نو که چېرته د بعث بعد الموت نه مخکې زلزله شي بیا د دې مراد حقیقتا زلزله ده او که چېرته مراد د بعث بعد الموت نه وروسته شي بیا دې نه مراد هغه شدت د خوف دی او مراد سخت حیبت دی چې د دې په وجه به په زړونو باندې زلزله راشي یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلکو تاسو ویرېږئ د خپل رب نه د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کړئ د الله تعالی په اوامرو باندې عمل وکړئ او د الله تعالی د نواهیو نه ځان وساتئ ان زلزلة الساعة یقینا زلزله د قیامت شیء عظیم دا یو ډېر لوی شی دی یو ډېر هیبتناکه شی دی یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت په دې آیت کې الله تعالی د قیامت د زلزلې هیبت ذکر کړی دی د دې هغه انظور الله ذکر کړی دی یوم ترونها په کومه ورځ باندې چې وبوینئ تاسې دا زلزله د قیامت نو دا به دومره هیبتناکه وي تذهل كل مرضعة چې غافله به شي هر شیدې ورکوونکې ښځه عما ارضعت د هغه بچي نه ارضعت کوم بچي ته چې شیدې ورکوي وتضع كل ذات حمل حملها او وزه بکي او اوبه زېږوي كل ذات حمل هر د حمل والا که هغه په انسانانو کې ده او که هغه په حیواناتو کې ده حملها خپل حمل به وزېږوي یعنې مخکې د مودې د زېږېدلو د حمل نه بې وخته به خپل حمل وزېږوي د ډېر سخت حیبت د وجې نه او د سختۍ د وجې نه وترى الناس سکارا او وینې به ته خلک سکارا نیشه لکه د نیشې او شی چې استعمال کړي وما هم بسکارا او نه به دوی نیشه د دې وجې نه چې د نیشې کوم شی به استعمال کړي ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله تعالی سخت دی د الله تعالی د عذاب د شدت او د سختۍ د وجې نه به د انسانانو د عقل بالکل ځینې والوځي او انسانان به داسې شي لکه د هغه چا په شان چې نیشه یې کړي یوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعه هغې ښځې ته ویل کېږي چې بالفعل خپل ماشوم ته شیدې ورکوي هغې ته مرضعه وایي او یو مرضع دی بغیر د تانه مرضع هغې ښځې ته ویل کېږي چې هغه شیدې ورکولی شي خو لیکن بالفعل شیدې نه ورکوي او دا چې بالفعل ماشوم د خپلې مور سینه په خولې کې نیولي او د هغې شیدې روي نو دې ښځې ته مرضعه وایي
یعنې هغه زنانه چې بالفعل به خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه به د خپل ماشوم نه غافله شي، هغه به ځینې هیر شي د دې ورځې د شدت د وجې نه او د سخت هیبت د وجې نه. وتضع كل ذات حمل حملها، او وضع به کي او اوبه غورځوي كل ذات حمل، هر د حمل والا حملها خپل حمل، یعنې مخکې د دې نه چې د حمل د پیدا کېدلو وخت راشي د هغه نه مخکې به خپل حمل وغورځوي د ډېر هیبت د وجې نه. وتر الناس سکاره، دا اول سکاره دا یعنې لکه په شان د هغه کسانو چې نشه یې کړي، نو دې نه مراد مجازي نیشه ده. وما هم بسکاره، او نه به یې نیشه حقیقتا، یعنې حقیقتا داسې کوم شی به نه استعمال کړي چې د هغه د وجې نه انسان نیشه کېږي. ولکن عذاب الله شدید، لیکن دا چې د الله تعالی عذاب سخت دی، نو د الله تعالی د عذاب د شدت او د سختۍ د وجې نه د انسانانو عقلونه به بالکل والوځي او د انسانانو داسې معلومیږي لکه نشه یې چې کړي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د انسانانو څو ډلې ذکر کوي. اول هغه انسانان ذکر کوي چې هغه د شیطانانو د کورکورانه تقلید د وجې نه د الله تعالی په توحید کې او په بعث بعد الموت کې د الله د قدرت په باره کې مجادله کوي، بحثونه کوي. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه، من یجادل فی الله، هغه څوک دي یجادل فی الله چې بحثونه کوي او جګړه کوي فی الله د الله تعالی په باره کې، یعنې د الله تعالی د توحید په باره کې او د الله تعالی د قدرت په باره کې، د بحث بعد الموت باره کې جګړې کوي او بې ځایه بحثونه کوي. بغیر علم، بغیر د علم نه، بغیر د پوهې نه. ویتبع کل شیطان مرید، او تابعداري کوي د هر شیطان مرید، سرکشه شیطان. نو بعضې انسانان داسې انسانان دي، الله فرمایي چې هغه د الله تعالی په توحید کې او د الله تعالی په قدرت کې بحثونه کوي بغیر علم، بغیر د علم نه. نو دې نه مراد هغه کسانان دي چې هغه بې علمه دي، ناپوهه کسانان دي، او هسې د شیطانانو د تقلید د وجې نه د حق په باره کې بحثونه کوي، بې ځایه بحثونه کوي، د الله تعالی د توحید باره کې بحثونه کوي او د الله تعالی د قدرت باره کې بحثونه کوي چې دا انسانان مړه شي او دا وراسته اډوکي شي. من یحیی العظام وهي رمیم، څوک به دا اډوکي دوباره را ژوندي کړي په داسې حال کې چې هغه به وراسته شوي، داسې خبرې کوي. ویتبع کل شیطان مرید، او تابعداري کوي د هر شیطان سرکشه. نو دې نه معلومیږي چې مراد د دې نه هغه کسانان دي چې خپله ورسره علم نشته دی او هسې د شیطانانو د کورکورانه تقلید د وجې نه د حق مقابل کې بحثونه کوي. بیا دلته مراد د شیطان نه هم جني شیطانان دي او هم انسي شیطانان دي. د جني شیطانانو پسې روان دي او د انسي شیطانانو پسې روان دي. انسي شیطانان یعنې هغه کسانان چې هغه نورو کسانانو ته د کفر او د شرک دعوت ورکوي، د بدعاتو دعوت ورکوي. نو یوازې د هغو په تقلید کې د حق په مقابل کې جدال او بحثونه کوي. بیا مفسرین لیکلي دي چې دا آیت د نضر بن حارث او د عاص بن وائل او د ابو جهل ولید بن مغیره د دې مشرکانو باره کې نازل شوی دی، لیکن حکم عام دی. یعنې الله تعالی د انسانانو یو قسم معرفي کړي چې په انسانانو کې بعضې انسانان داسې دي چې محض بې علمه دي او یوازې د شیطانانو د کورکورانه تقلید د وجې نه د حق په مقابل کې جدال او بحثونه کوي. او دلته الله فرمایي بغیر علم، چې بغیر د علم نه بحثونه او جګړې کوي. دا که یو څوک د علم د وجې نه د حق د احقاق لپاره بحث کوي نو هغه مضموم نه دی. او دا چې انسان بې علمه او کورکورانه
د حق مقابل کې جدال او بحثونه کوي، نو دا الله د دې مذمت ذکر کوي. کتب علیه لیکل شوې ده او مقرر شوې ده علیه په دې شیطان، د شیطان باره کې الله تعالی دا خبره لیکلې ده انه من تولاه، یقینا دا شیطان من تولاه هر هغه څوک چې د هغه سره دوستي وکړي، یعنی د هغه تابعداري وکړي. دلته مراد د دوستۍ نه د هغه تابعداري کول دی. کتب علیه لیکل شوې ده او مقرر شوې ده د شیطان په باره کې انه من تولاه، یقینا دا شیطان که انسی شیطان دی که جینی شیطان دی، من تولاه هغه څوک چې د هغه سره دوستي وکړي، یعنی د هغه تابعداري وکړي او د هغه د خبرو تصدیق وکړي، د الله تعالی د پیغمبرانو د خبرې په مقابل کې د شیطان تصدیق وکړي، فانه یضله، نو یقینا دا شیطان یضله هغه ګمراه کوي، د حق نه اړوي، ویهدیه الی عذاب السعیر، او لارښوونه کوي هغه ته الی عذاب السعیر، هغه عذاب د ګرم اور ته. سعیر معنا هغه اور چې هغه لمبې وهي، ګرم اور دی. دا شیطان انسانان د الله تعالی عذاب ته سوقوي، د الله د عذاب مستحق جوړوي، یعنی د هغه شیانو دعوت ورکوي کوم شیان چې د الله تعالی د عذاب سبب ګرځي، چې هغه کفر دی، شرک دی او ګناهونه دي. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د توحید لپاره او د بعث بعد الموت لپاره عقلي دلیل ذکر کوي. د انسانانو د خلقت په دې مختلفو مراحلو باندې الله تعالی استدلال کوي چې هغه الله تعالی چې انسان په دې مختلفو مراحلو کې پیدا کړی دی، د انسان په خلقت کې په انسان باندې مختلفې مرحلې راولي. یا کله چې انسان پیدا شي، د انسان د پیدا کېدو نه وروسته هم په انسان باندې مختلفې مرحلې راولي. نو یوازې هغه الله د عبادت مستحق دی او هغه الله تعالی کولی شي چې انسان دوباره پیدا کړي. یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم فی ریب، که چېرته یاستئ تاسو په شک کې، من البعث د دوباره ژوند په باره کې، که ستاسې په دې خبره کې شک د الله تعالی د قدرت په باره کې چې دا انسان به دوباره څنګه پیدا کوي، نو تاسې د خپل خلقت ته وګورئ. فإنا خلقناکم، نو یقینا منګه خلقناکم پیدا کړي یاستئ موږ تاسو من تراب د خاورې نه. اول انسان الله تعالی د خاورې نه پیدا کړی دی، آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړی دی. ثم من نطفة، بیا د نطفې نه موږ تاسې پیدا کړي یاستئ. بیا د انسان د خلقت ماده نطفه ده، د منیو څاڅکي دي. ثم من علقة، بیا د علقې نه، علقه هغه پرنډې وینې ته ویل کېږي، منجمده وینه. ثم من مضغة، بیا د ټوټې د غوښې نه، مخلقة چې هغه د پوره اندامونو والی، وغیر مخلقة او بعضې د کمو اندامونو والی. الله تعالی چې انسان پیدا کوي، نو بعضې انسانان داسې دي چې د هغو اعضا پوره دي، او بعضې انسانان داسې دي وغیر مخلقة چې هغه ناقص الخلقت دي، او بعضې اندامونه د هغو نیمګړي. یا مخلقة چې هغو ته شکل ورکړی شوی دی، چې شکل یې ښکاره وي، لاسونه جدا معلومیږي، سترګې جدا معلومیږي، خوله جدا معلومیږي، هر شی جدا معلومیږي. او غیر مخلقة چې هغه ته لا شکل نه وي ورکړی شوی. نو دا مختلف مراحل په انسان باندې تېرېږي. لنبین لکم، دې لپاره چې بیان کو موږ تاسو ته، یعنې په دې کې الله تعالی خپل کمال قدرت تاسو ته بیانوي چې الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې الله تعالی انسان دوباره پیدا کړي. ونخر فی الارحام ما نشاء، ونخر او ساتو منګه فی الارحام په رحمونو کې، ما نشاء
هغه چې موږ یې وغواړو الی اجل مسمن تر نیټې مقررې پورې چې الله تعالی څومره موده ورته لیکلي د مور په رحم کې نو الله تعالی د ماشوم د مور په رحم کې ساتي. ثم نخرجکم بیا راباسو تاسې طفلا ماشومان په داسې حال کې چې تاسو اطفال یاستئ. ابتدا کې انسان ماشومي ثم لتبلغوا اشدکم بیا ستاسو پالنه کوو موږ لتبلغوا اشدکم دې لپاره چې تاسو ورسیږئ اشدکم خپل ځوانۍ ته ورسیږئ. ومنکم من یتوفى او بعض ستاسو نه هغه څوک دي یتوفى چې هغه وفات کېدی شي مخکې د دې نه چې ځوانۍ ته ورسیږي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر او بعض ستاسو نه دا هغه څوک دي يرد چې ورګرځول کېږي الى ارذل العمر هغه ناکاره عمر ته هغه سپک عمر ته یعنې داسې حالت ته ورسیږي چې عقل بیا کار نه کوي. لکي لا يعلم دې لپاره چې نه پوهیږي من بعد علم وروسته د پوهې نه شیئا په هیڅ شي باندې نه پوهیږي. نو الله تعالی درې قسمه انسانان ذکر کړه. یو هغه انسانان دي چې هغه د ځوانۍ نه مخکې الله فرمایي چې هغه وفات شي. بعضې کسان داسې دي چې هغه ځوانۍ ته ورسیږي. بعضې کسان بیا داسې دي چې هغه ارذل العمر ته ورسیږي داسې عمر ته ورسیږي چې عقل بیا کار نه کوي. لکي لا يعلم من بعد علم شیئا دې لپاره چې نه پوهیږي من بعد علم وروسته د علم نه شیئا په هېڅ باندې د ماشوم نه هم بدتر شي عقل بیا کار نه کوي. نو دغه مختلف مراحل چې الله تعالی په انسان راولي دا د الله تعالی په توحید باندې هم دلیل دی او دا په بحث بعد الموت باندې هم دلیل دی. وترى الارض حامده او ویني ته ځمکې لره حامده چې وچه پرته وي او شړه پرته وي. فاذا انزلنا عليها الماء په دې کې الله تعالی بل دلیل ذکر کوي د قیامت لپاره او د خپل توحید لپاره. مخکې الله تعالی د انسان د خلقت مراحل ذکر کړه په دې کې الله تعالی د ځمکې په حالاتو باندې استدلال کوي چې دا ځمکه مړی بیا الله ژوندی کړي دا ځمکه وچه کلکه یې الله تعالی یې شنه کړي. نو دا هم د الله تعالی د توحید دلیل دی او هم د بعث بعد الموت دلیل دی. وترى الارض حامده او وینې ته ځمکې لره حامده چې وچه او شړی او هیڅ شی پکې نه وي بوټي موټي نه وي پکې. فاذا انزلنا عليها الماء نو کله چې نازل کو موږ په هغې باندې اوبه اهتزت نو دا ځمکه وخوځېږي. دا چې کله بوټي راشنه کېږي نو دا ځمکه خوځېږي. اهتزت دا ځمکه وخوځېږي. وربت او ډډه شي او وپړسېږي یا پوږه شي. وانبتت من كل زوج بهیج وانبتت او راشنه کي من كل زوج بهیج د هر قسم بوټو نه بهیجن چې هغه ترو تازه او ښایسته بوټي. ذلك بأن الله هو الحق ذلك دا مخکې چې کوم څه ذکر شوه په دې آیت کې الله تعالی د مخکې دلایلو نتیجه ذکر کوي. ذلك دا مخکې چې کوم څه ذکر شوه چې د انسان د خلقت مختلفې مرحلې الله تعالی ذکر کړي او د ځمکې انقلابات الله تعالی ذکر کړه. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې بأن الله هو الحق چې یقینا الله تعالی هو الحق یوازې الله تعالی حق دی یوازې الله تعالی حق معبود دی او د الله تعالی سره په عبادت کې هیڅ څوک شریک نشته. وأنه يحيي الموتى او دا د دې خبرې دلیل دی. وأنه يحيي الموتى او یقینا الله تعالی راژوندي کوي دا مړي لکه څنګه چې الله تعالی انسان د نشته نه پیدا کوي
او دا ځمکه الله تعالی وروسته د دې نه چې وچه کله کوي الله تعالی دا ځمکه شنه کوي دا ځمکه را ژوندی کړي نو همدقسې الله تعالی دا انسانان ژوندي کوي نو همدغسې الله تعالی دا مړي ژوندي کوي وانه على كل شيء قدير او یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی وان الساعة آتیة او یقینا قیامت راتلونکی دی لا ریب فیها نشته دی هیڅ شک په باره د قیامت کې د قیامت د راتلو باره کې هیڅ شک نشته دی وان الله یبعث من فی القبور او یقینا الله تعالی را ژوندي کوي من فی القبور هغه کسانان چې په قبرونو کې دي نو د مخکې دلایلو نتیجه دا شوله یو بأن الله هو الحق چې الله تعالی حق معبود دی د الله تعالی سره په عبادت کې هیڅ څوک شریک نشته دی نو دا یو د الله تعالی د توحید دلیل شو او بل دا چې د قیامت دلیل شو وان الساعة آتیة لا ریب فیها او دا چې قیامت خامخا راتلونکی دی او د قیامت د واقع کېدو باره کې هیڅ شک نشته دی وان الله یبعث من فی القبور او یقینا الله تعالی را ژوندي کوي هغه کسانان چې په قبرونو کې دي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم په دې آیت کې الله تعالی دویم قسم انسانان ذکر کوي مخکې الله تعالی هغه انسانان ذکر کړه چې هغه بې علم دي او د بې علمۍ په حالت کې د الله تعالی د توحید په باره کې د الله تعالی د قدرت په باره کې جګړې کوي بحثونه کوي او اسې د شیطانانو کورکورانه تقلید کوي په دې آیت کې الله تعالی هغه انسانان ذکر کوي چې د هغو سره علم شته دی لیکن د دې په ځای باندې چې حق ته غاړه کیږي د عناد د وجې نه د ضد د وجې نه د حق مقابله کوي د حق په باره کې جګړې کوي د الله د توحید باره کې د الله د قدرت باره کې جګړې کوي او په دې جګړو کې مقصد دا دی چې خلک ګمراه کړي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من یجادل فی الله هغه څوک دی چې هغه جدال کوي او جګړې کوي فی الله د الله تعالی په باره کې د الله د توحید په باره کې او د الله تعالی د قدرت په باره کې بغیر علم بغیر د علم نه ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د داسې کتاب نه منیر چې هغه رڼا کوونکی دی ثانی عطفه چې هغه اړونکی دی د خپل څنګ چې خپل څنګ اړوي یعنی د حق د قبلېدلو نه تکبر کوي او اعراض کوي لیضل عن سبیل الله دې لپاره چې ګمراه کړي خلک عن سبیل الله د الله تعالی د لارې نه په دې جدال کې مقصد دا دی چې نور خلق د الله تعالی د لارې نه منحرفه کړي له فی الدنیا خزي د هغه دپاره په دنیا کې شرمندګي او ذلت دی ونذیقه یوم القیامة او وبڅکو هغه ته یوم القیامة د قیامت په ورځ باندې عذاب الحریق عذاب سوځونکی عذاب د عذاب د هغه اور چې هغه سوځونکی اور دی ذلك بما قدمت يداك او هغه ته ویل کیږي ذلك دغه عذاب بما قدمت يداك په سبب د هغو بدو اعمالو باندې قدمت يداك چې مخکې لېږلي دي ستا لاسونو وان الله ليس بظلام للعبيد او د دې وجه نه دی چې یقینا الله تعالی ليس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید په خپلو بندګانو باندې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې مخکې په دریم آیت کې الله تعالی د هغو کسانو ذکر وکړه د هغو کسانو حالت الله تعالی ذکر کړه چې هغه ګمراهان دي او جاهلان مقلدین دي چې هسې جاهلان او بې علمه دي او د نورو کسانو کورکورانه تقلید کوي او د کورکورانه تقلید د وجې نه د حق مقابل کې جدال او بحثونه کوي جګړې کوي ځکه هلته الله فرمایي ویتبع کل شیطان مرید بعضې کسانان داسې دي چې هغه
د الله تعالی د توحید په باره کې او د الله تعالی د قدرت په باره کې بغیر د علم نه بحثونه کوي ويتبع كل شیطان مرید او تابعداري کوي د هر شیطان سرکشه د نور شیطانانو کورکورانه تقلید کوي. او په دې آیت کې وایي حافظ ابن کثیر صاحب وایي چې په دې آیت کې الله تعالی د هغو کسانانو حالت ذکر کوي حالت دعات الى الضلال. الله د هغو کسانانو حالت ذکر کوي چې هغه د ګمراهۍ طرف ته دعوت کوي، چې هغه د کفر او د بدعتونو مشران دي، هغه کسانان چې هغه رؤوس الکفر دي او رؤوس البدع دي. یعنې هغه څوک چې هغه ملا دی، څه نه څه علم لري او پوهه ورسره شته ده، لیکن محض د خلکو د ګمراه کولو دپاره د حق په باره کې جدال او بحثونه کوي. او مقصد په دې بحثونو کې دا دی لیضل عن سبیل الله، دې لپاره چې نور خلک د الله تعالی د صحیح لارې نه منحرفه کې واړوي. اگر چې د هغه سره علم شته دی، لیکن دا جدال چې کوي، دا بحثونه چې کوي بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، بغیر د علم نه او بغیر د هدایت نه او بغیر د کتاب منیر نه بحثونه کوي، جګړې کوي. یعنی دا معنی کومه خبره چې کوي په هغه خبره باندې د هغه سره علم هم نشته دی. مراد د علم نه عقلي ادله دي. کومه خبره چې کوي په خبره باندې د سره عقلي ادله هم نشته دي، ولا هدن او بغیر د هدایت نه. د هدایت نه مراد نقلي ادله دي چې د مخکینیو پیغمبرانو نه د هغه سره کوم نقلي دلیل هم نشته. ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب منیر نه بحث کوي، ان دا معنی چې د هغه سره کوم وحي دلیل هم نشته دی. اگر چې په خبره باندې پوهیږي، لیکن یوازې د خلکو د ګمراه کولو دپاره، یوازې د عناد د وجې نه، یوازې د تکبر د وجې نه، لکه الله فرمایي ثانیه عطفه، چې هغه اړونکی دی د خپل څنګ د حق نه اړوي. یعنې اگر چې په حق باندې پوهیږي، لیکن د کبر د وجې نه او د عناد د وجې نه د حق نه ځان تاویي او د حق نه اعراض کوي. مقصد دا دی لیضل عن سبیل الله، دې لپاره چې نور خلک ګمراه کړي د الله تعالی د لارې نه. په دې مناظرو کې، په دې بحثونو کې مقصد د خلکو ګمراه کولی. نو الله د هغه جزا ذکر کوي له فی الدنیا خزي، د هغه دپاره په دنیا کې شرمندگی او ذلت دی. دنیا کې به داسې خلک الله تعالی ذلیله کړي، کوم کسانان چې د حق مقابله کوي او خلک ګمراه کول غواړي، داسې خلک به الله تعالی په دنیا کې وشرموي، الله به یې ذلیله کړي. ونذیقه یوم القیامة، او وبسکو هغه ته د قیامت په ورځ باندې عذاب الحریق، عذاب د هغه اور چې هغه سوځونکی اور دی. ذلک بما قدمت یداک، په دې آیت کې الله تعالی د عذاب دپاره دوه اسباب ذکر کوي. ذلک دغه عذاب بما قدمت یداک، په سبب د هغو بدو اعمالو باندې قدمت یداک چې مخکې لېږلي دي ستا لاسونو. الله فرمایي چې د دې عذاب یو سبب دا دی هغه بد اعمال چې ستاسې لاسونو مخکې لېږلي دي، چې کفر دی، شرک دی، نور ګناهونه دي. د دې وجه نه الله تاسې ته عذاب درکوي. وان الله لیس بظلام للعبید، او بله وجه د دې عذاب دا ده وان الله، او دا چې یقینا الله تعالی لیس بظلام للعبید، نه دی ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې. بله وجه د عذاب دا ده چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي، بلکې الله تعالی عادل ذات دی. نو د الله تعالی د عدل تقاضا دا ده چې الله تعالی د نیکانو او د بدانو منځ کې فرق وکړي. دا که الله تعالی ګناهګارانو انسانانو ته، کافرانو مشرکانو ته الله تعالی عذاب ورنکي، نو د الله تعالی د عدل صفت تحقق نه پیدا کوي. نو دې لپاره چې د الله تعالی د عدل صفت تحقق پیدا کړي، نو الله تعالی هغو ته جزا ورکوي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، په دې آیت کې الله تعالی
دریم قسم انسانان ذکر کوي. دریم قسم انسانان چې هغه منافقان او مفاد پرسته انسانان دي چې د هغو موقف د هغو د مصلحتونو تابع دی، چې هر طرف ته د هغو مصلحتي دنیایي مصلحت همغه طرف ته ځان منسوبوي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من یعبد الله هغه څوک دی یعبد الله چې عبادت کوي د الله تعالی على حرف په یو طرف باندې، عبادت د الله تعالی کوي په یو طرف باندې، په یو کناره باندې، په یو طرف باندې. دا معنی لکه یو سړی په یو جګ ځای باندې ولاړ دی، د جګ ځای په یو طرف باندې ولاړ دی. دا چې څوک په منځ کې ودرېږي خو هغه کلک ولاړي، یو طرف ته بل طرف ته نه غورځېږي. دا چې یو څوک یو څنګ ته ودرېږي، لکه یو غر دی، د یو غره یو څنګ ته یو څوک ولاړ دی، نو هغه ثبات نه لري، نږدې ده چې وغورځېږي. نو دغه منافقان انسانان، مفاد پرسته انسانان، یعبد الله على حرف، د الله تعالی عبادت کوي على حرف په یو طرف باندې، یعنې د الله تعالی په دې عبادت باندې کلک نه وي، زړه یې په دې مطمئن نه وي، نږدې ده چې د هغه نه منحرفه شي واوړي. په خلاف د مؤمن باندې، ځکه چې مؤمن په کلکه باندې د الله تعالی په دین باندې ولاړي، هغه چې د الله بندګي کوي، د الله په دې بندګۍ باندې کلکي، هغه په دې مابین کې ولاړي چې یو طرف ته بل طرف ته نه غورځېږي. لکه مخکې الله تعالی د ایمان د کلمې، د توحید د کلمې مثال الله ذکر کړی و، کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. د کلمې طیبې مثال لکه د شجرې طیبې مثال دی، لکه د خرما د ونې مثال دی چې هغه کلک او ثابته ده، چې د هغې اصل مضبوط دی او کلک او ثابت دی، هر څونه بادونه ورباندې راشي هغه چپه کولی نه شي. نو مؤمن د الله تعالی بندګي په داسې حالت کې د الله بندګي کوي چې د الله تعالی په عبادت باندې کلکي. او دا منافقان انسانان داسې لکه یو څوک چې په یو طرف باندې ولاړي چې نږدې ده چې هغه وغورځېږي. فإن أصابه خير اطمأن به، دا د دې مخکې تشریح ده چې د الله بندګي کوي على حرف په یوه کناره باندې، په یو طرف باندې، اندی ثابت نه دی. فإن أصابه نو که ورسېږي هغه ته خیر، څه خیر هغه ته ورسېږي، مراد د خیر نه د دنیا فایده ده. که الله تعالی ورته په دې اسلام کې عافیت ورکي، فراخي د مال ورته ورکي، که په دې اسلام کې دته دنیوي منفعتونه حاصلېږي، اطمأن به، نو کلک شي په هغه باندې، یا د الله تعالی په دې بندګۍ باندې کلک پاتې شي. وإن أصابته فتنة، او که چېرته ورسېږي هغه ته فتنة، څه فتنه ورته ورسېږي، یعنې څه تکلیف ورته ورسېږي، که په اسلام کې هغه ته کوم تکلیف رسېږي، انقلب على وجهه، نو اوړي په خپل مخ باندې، بیا د الله تعالی د دین نه مرتد شي. او دغسې الله په سورة عنکبوت کې فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. بعضې کسانان داسې دي چې هغه په خولې باندې د ایمان دعوې کوي چې موږ په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی. فإذا أوذي في الله، نو کله چې د الله تعالی په دین کې هغه ته کوم تکلیف ورسېږي، جعل فتنة الناس كعذاب الله، هغه د خلکو د فتنه، د خلکو د اذیتونه داسې ګڼي لکه د الله تعالی د عذاب په شان. بیا دغه مقابل کې صبر نه کوي، بیا د خلکو تابعداري شروع کړي، بیا د خپل دین نه واوړي. ولئن جاء نصر من ربك، او کراشي مدد ستا د رب د طرف نه، ليقولن انا كنا معكم، بیا وایي چې موږ ستاسې ملګري یاستو. نو الله د منافقانو موقف ذکر کوي دلته. فإن أصابه خير اطمأن به، که ورسېږي هغه ته څه خیر و فایده ورسېږي، اطمأن به، بیا کلک پاتې شي
د الله تعالی په بندګۍ باندې په خپل دین باندې کلک پاتې شي. وان اصابته فتنه او که ورسیږي هغه ته فتنه ورسیږي، تکلیف ورته ورسیږي، په اسلام کې هغه ته څه تکلیف ورسیږي، داسې یو شی چې هغه دی نه خوښوي، انقلب علی وجهه نو واوړي په خپل مخ باندې، ان مرتد شي، خسر الدنیا والآخره تاوان یې وکړه الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. داسې انسان د دنیا په لحاظ باندې هم تاوان وکړه او په آخرت کې هم تاوان وکړه، هم دنیا تباه شو هم آخرت تباه شو. ځکه دنیا کې چې د کوم مقصد دپاره د الله بندګي کوله مقصد یې حاصل نشو، او په آخرت کې خو ورته الله تعالی هسې اجر نه ورکوي. ذلک هو الخسران المبین. ذلک دا قسم تاوان چې د انسان دنیا او آخرت دواړه تباه شي، هو الخسران المبین، دا تاوان دی ښکاره تاوان. یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ينفعه. یدعو من دون الله آواز کوي ما سوا د الله تعالی نه. الله تعالی د مشرکانو دا خسران ذکر کوي. یدعو من دون الله آواز کوي ما سوا د الله تعالی نه، ما لا یضره وما لا ينفعه، هغه څه ته آواز کوي لا یضره چې هغه ته ضرر نشي رسولی، وما لا ينفعه او هغه څه ته آواز کوي لا ينفعه چې ده ته فایده نشي ورکولی. که عبادت یې پرېږدي نو د عبادت په پرېښودلو باندې هغه ته ضرر نشي ورکولی، او که عبادت یې وکړي د عبادت په کولو باندې هغه ته فایده نشي ورکولی. او بل دا دی چې مطلقا د ضرر او د نفع اختیار نه لري، د داسې شا عبادت کوي چې د هغه سره د ضرر او د نفع اختیار نشته دی، چې هغه بوتان دي او د هر معبود من دون الله هغه هم داسې صفت لري چې چاته نفع ضرر نشي رسولی. نو دا چې الله تعالی یې پرېښی دی، الله تعالی په ځای باندې د داسې باطلو معبودانو عبادت کوي او هغو ته د سختیو په وخت کې آواز کوي چې نه ورته ضرر رسوی شي او نه فایده رسوی شي. ذلک هو الضلال البعید. ذلک دغه دعا د غیر الله داسې چاته آواز کول چې نفع او ضرر دغه په اختیار کې نشته، هو الضلال البعید، دا ګمراهي ده، البعیدو داسې ګمراهي چې د حق نه ډېره زیاته لرې ده. کله کله انسان لاره خطا کی لیکن لارې ته انسان نږدې، او کله انسان د لارې نه ډېر لرې شي، نو داسې انسانان د حق د لارې نه ډېر زیات لرې دي چې حق ته نشي نږدې کېدی. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. یدعو آواز کوي لمن خامخا هغه چاته ضره اقرب من نفعه چې ضرر د هغه اقرب ډېر زیات نږدې دی من نفعه د هغه د فایدې په نسبت باندې. لبئس المولا خامخا ډېر بد دوست دی هغه دوست چې د ځان لپاره نیولی دی، دا کوم معبود چې عبادت یې کوي. ولبئس العشیر او خامخا ډېر بد ملګری دی، دا کوم ملګری چې د ځان لپاره نیولی دی. یدعو لمن ضره په دې آیت کې یو اشکال دا دی چې مخکې آیت کې الله تعالی وفرمایل یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ينفعه، چې د الله تعالی نه بغیر داسې چاته آواز کوي چې نه هغه ته ضرر رسوای شي او نه هغه ته فایده رسوای شي. او دلته الله فرمایي چې داسې چاته آواز کوي چې ضرر یې د فایدې په نسبت باندې دته ډېر نږدې دی، نو دې نه معلومیږي چې ضرر هم رسوای شي او فایده هم رسوای شي، او ضرر یې د فایدې په نسبت باندې ډېر نږدې دی، نو ظاهرا یو قسم تعارض معلومیږي. نو دې باره کې علماء مختلف جوابونه کړي، لیکن صحیح جواب دا معلومیږي چې هلته الله تعالی د بوتانو حالت ذکر که او د هغو معبودانو حالت الله تعالی ذکر که چې هغه انسان ته فایده او نقصان نشي رسولی، د دنیا په لحاظ باندې انسان ته فایده او ضرر نشي رسولی.
دلته الله تعالی د خاص قسم شرک رد کوي. دلته مراد هغه کسانان دي چې هغه د بعضې ذوي العقولو عبادت کوي. ځکه دلته الله تعالی من ذکر کړی دی. یدعو لمن یو ما دی یو من دی. ما اکثر په غیر ذوي العقولو کې استعمالیږي او من په ذوي العقولو کې استعمالیږي. نو دلته مراد هغه طاغوتان دي چې هغه د ذوي العقولو د جنس دي او د انسانان د هغو عبادت کوي او د سختیو په وخت کې هغو ته آواز کوي. لکه د انسانانو عبادت کوي. بعضې کسانان د انسانانو عبادت کوي، د ژوندیو انسانانو عبادت کوي. او ژوندي انسانان ظاهرا انسان ته څه نه څه فایده رسولی شي، لیکن الله فرمایي چې د دغې څه نه څه فایدې په نسبت باندې د هغو ضرر ډېر زیات دی. ځکه ضرر د دین په لحاظ باندې دی چې دغسې انسانان دا د انسان آخرت تباه کوي، د انسان دین خرابوي. یعنې هغه کسانان چې هغه ژوندیو انسانانو ته د معبود په صفت باندې قایل کیږي، ژوندیو انسانانو نه معبودان جوړ کړي دي. لکه د بعضې طاغوتانو نه بعضې انسانانو معبودان جوړ کړي دي. لکه فرعون ځان ته اله ویلی چې ما علمت لکم من اله غیري، زه ستاسو دپاره د خپل ځان نه بغیر بل اله نه پیژنم، یوازینی اله ستاسو زه یم. یا لکه د بعضې پیرانو ملایانو د ناکارو ملایانو د ناکارو پیرانو د غلطو علماو د غلطو پیرانو نه بعضې خلکو معبودان جوړ کړي. لکه الله تعالی په صورت توبې کې فرمایلی دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. د اهل کتاب باره کې الله فرمایي چې هغوی د خپلو علماو نه او د خپلو راهبانو نه خدایان جوړ کړي وو، د خپلو ملایانو او د خپلو پیرانو عبادت پې کاوه. لکه په دې امت کې هم داسې شته دي بعضې غلط پیران چې محض د ځان نه طاغوتان جوړ کړي او خلک د الله د بندګۍ نه خپلې بندګۍ ته دعوتوي او خلک هغو ته هغسې تعظیم کوي چې هغه تعظیم یوازې الله تعالی ته پکار دی. سجدې ورته کوي او خلک هغو ته د سختیو په وخت کې ورته آواز هم کوي. نو دغه قسم مشرکان دلته مراد دي. ځکه دلته الله تعالی من ذکر کړی دی او من په ذوي العقولو کې استعمالیږي. یدعو آواز کوي لمن خامخا هغه چاته آواز کوي ضره اقرب من نفعه چې د هغه ضرر اقرب من نفعه ډیر زیات نږدې دی هغه ته من نفعه دغه د فایدې په نسبت باندې. دا چې د دنیا په لحاظ باندې څه نه څه فایده ورته رسولی شي، یا مال ورته ورکوي یا خوراکونه ورته ورکوي، نو د دې په نسبت باندې ضرر یې ډېر زیات دی. ځکه دین ته نقصان دی او د هغه د بندګۍ په وجه باندې آخرت یې تباه کېږي. نو مخکې چې کوم ضرر نفي شوی دی ما لا یضره ما لا ینفعه، د دې نه مقصد جدا ضرر نفع ده. او دلته چې کوم ضرر ذکر شوی دی د دې نه مراد دا دی چې دنیا کې دین تباه کوي او په آخرت کې د الله تعالی د ابدي عذاب مستحق ګرځوي. لبئس المولا خامخا ډېر بد دوست دی، یعنې دغه معبود من دون الله چې د الله نه بغیر د خلکو د هغه عبادت کړي. دلته مراد د مولانا یعنې معبود دی چې دا انسانان دې لپاره د هغو عبادت کوي چې د هغو نه د فایدې تمه لري چې ما ته به فایده ورسوي، او د هغو باره کې دا تصور لري او دا فکر لري چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، چې دا د الله تعالی په دربار کې زموږ دپاره شفاعت کوونکي دي. الله فرمایي چې دا ډېر بد دوست دی چې د ځان دپاره نیولی دی. ولبئس العشیر او ډېر بد ملګری دی چې ځان دپاره نیولی دی. دا ګمراه کوونکي انسانان بعضې داسې چې هغه د هغو د ځان دپاره معبودان نیولي، لکه غلط پیران، غلط ملایان، غلط حاکمان، او بعضې داسې چې د هغه سره په دې لاره کې ملګري، یعنې لکه دی چې عبادت کوي د دې انسانانو عبادت کوي
نو هغه په دې عبادت کې د هغه سره ملګری دی. نو الله فرمایي ولبئس العشیر، او خامخا ډېر بد ملګری دی هغه ملګری چې دی د غیر الله عبادت ته دعوت کوي، چې راشه د پلانی دربار ته راشه او دغه عبادت ته دعوتوي. نو د عشیر نه مراد هغه بد ملګری چې دی د غیر الله عبادت ته سوقوي. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، په دې آیت کې الله تعالی څلورم قسم انسانان ذکر کوي. الله تعالی د نیکانو بندگانو ذکر کوي، مؤمنانو ذکر کوي، مؤمنانو ته الله بشارت ورکوي. ان الله، یقینا الله تعالی، يدخل الذين آمنوا، داخلي هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، وعمل الصالحات، او نیک اعمال کړي دي، جنات تجري من تحتها الانهار، هغو جنتونو ته او هغو باغونو ته، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغو نه نهرونه. ان الله يفعل ما يريد، یقینا الله تعالی کوي ما یریدو، هغه څه چې الله تعالی وغواړي. الله چې کوم څه وغواړي هغه کوي، او په الله باندې څوک اعتراض نشي کولی. نو الله تعالی خپلو نیکانو بندگانو ته نیکې بدلې ورکوي، الله تعالی د هغوی اکرام کوي، او الله تعالی خپلو دښمنانو ته، مشرکانو ته، کافرانو ته عذابونه ورکوي، او الله تعالی یې ذلیله کوي، او په الله باندې څوک اعتراض نشي کولی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، د الله تعالی نه پوښتنه نشي کېدلی د هغه څه باره کې چې الله تعالی یې کوي، او د مخلوقاتو نه پوښتنه کېدلی شي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.